څورځي وړاندې د شاهرخ خان فلم راځي د هغې نوم د پټان. د دې د پروموشن بلها طریقې وي، خو یو تصویر چې زمونږ په سیمه باندې ډېر زیات گردش کوو هغه د شاهرخ خان په لاس کې یو کتاب، په هغې لیکلي و د پټان انعام. په دې باندې سرو جامو والا یو بابا ولاړي، د دغې بابا نوم دی قدرت شاه کاکا، دی د چارسدې اوسېدونکی و. دا کال 1992 یعنې د نن نه 13 کاله مخکې د انډیا نه مکلکه بنرجي راځي او د باچا خان خدایي خدمتګار په غړو باندې پی ایچ ډي کوي. دا کتاب د هغې پی ایچ ډي تیسیس دی، یعنې مقاله ده. بیا څنګه چې شاهرخ خان وایرل و په هغه ورځو کې، زموږ په سیمه کې هم دغه ښځه چا چې په باچا خان بابا او د هغه په تحریک باندې پی ایچ ډي کړې وه او وایرل وه، ډیوې ته هغه انټرویو ورکړي او د هغې د یو سوال په جواب کې هغه داسې وایي چې پښتانه سیاسي لیډران خو لري، خو مورل یعنې اخلاقي لیډر نه لري. راځئ نن موږ د باچا خان بابا په ژوند باندې خبرې کوو چې باچا خان بابا زموږ نه صرف ووټ غوښتی، موږ په هغه پسې د زنده‌باد او مرده‌باد صرف نارې وهلي دي. که هغه د پښتون قام یو اخلاقي لیډر و، خلکو ته یې پوهه او زده کړه ورکړې ده. نو راځئ ګورو چې باچا خان زموږ اخلاقي لیډر و. Despite facing much opposition from Abdul Ghaffar Khan, follower of Mahatma Gandhi, the 20th century leader of the Pashtuns, Abdul Ghaffar Khan, and that he known for his non-violent opposition. باچا خان بابا په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکي چې زه د مور و پلار کشرې الواد وم او د خدای قدرت وي چې کشري الواد سره د مور و پلار مینه زیاته وي. باچا خان بابا لیکي چې زه دومره نازبین وم چې زما مور زما سره هغه سختي نه ده کړې کوم چې هغې له پکار وه. هغه لیکي چې ما به کله کله د کور د کندونه بوجۍ ډکه کړه او اټۍ ته به مې وسخلوله. اټۍ دوکان ته وایي که زما د مور به پام شو نو چغې به یې کړې چې بچو دا کار صحیح نه دی، مزه مه کوه، خو ما ته به د هغې غلې په بدله کې نغدي روپۍ میلاوېدې. مخکې ته لیکي په خپل کتاب کې چې ولی په انګلند کې سبق وی او هغه د خپل کور مخې ته راووتو، د مڼې د ونې نه یوه مڼه راتاوه شوې وه او دغه ځای ماشومانانو لوبې کولې. ولي د ماشوم ته اشارې کوي چې ټیک اټ یعنې راوایخله. ماشوم اول مڼې ته ګوري او بیا ولي ته ګوري چې نه اټس ناټ ماین، دا زما نه ده. په خپل کتاب کې لیکي چې دې ماشوم ته دا چا ښودلی دي چې دغه ځای مڼه پرته ده او دا ستا نه ده. دا ورته هم دې مور پلار ښوولي دي. نو د خپل قام د روزنې دپاره باچا خان بابا 140 آزادي مدرسې یا سکولونه راکړي. هغې کې به د قام بچو ته سبق وی، انګریزانو به راتلل، دا سکولونو به استادان به یې تنګول، هغو به یې وهل ټکول، جیلونو ته به یې بول، یا د پیسو لالچ به یې وله ورکو چې ته دلته سبق مه وایه او زموږ سکولونو ته راځه. زموږ لا داسې خلک تیار کړه چې هغه چې زموږ په غلامۍ کې مست وي او زموږ د سوچ او فکر سبق ووایي. اوس انجمن اصلاح الافغانه دا یو دومره اوږد ټاپک دی چې په دې باندې ډاکټر سهیل یوه بله پی ایچ ډي کړې ده. نو ښه به دا وي چې په دې باندې یو جدا ویډیو رخشي. د دې خلکو د اصلاح او د پوهې دپاره باچا خان بابا بیا سټیج ډرامې شروع کړې. خلک به ځای په ځای تلل او هلته به د شپې راغونډېدل، په سټیج به ورته یوه ډرامه یا خاکه ښودله کېده. اوس یقینا ستاسو په کور کې به ماشومانان وي، ستاسو په کور کې ماشومانان کارټونان ګوري. اوس دغه کارټونانه زموږ پښتانه ماشومانان د هغو روزنه ځکه نشي کولی چې دا کارټون یا په امریکا کې رخ شوی یا په انګلند کې د هغو په ژبه کې وي او هغو ته خپل چاپېرچل ښیي چې هسپتال ته به څنګه ځي، روډ به څنګه کلاس کې، دکان ته به څنګه ځي، هلته په سوپر مارکیټ کې څنګه چل وي. زمونږ په خپله ژبه کې داسې کارټون نشته چې موږ ورته په هغې ژبه کې خپل چاپېرچل وښیو، د ژوند د تېرولو طریقې ورته وښیو. یا دلته که ټیکنالوژي راځي، شاته تاریخ وي، په هغې کې خلک فلمونه راغوي لکه 3 ایډیټ یا د امیر خان دنګل فلم چې واخلي یا د لګان فلم، په هغې کې تاریخ هم دی شاته او مخې ته پکې خلکو ته پوهه هم ده او د خلکو اصلاح پې هم کېږي، خلک ترې زده کړې کوي. نو په هغه وخت کې د ریډیو او د سټیج د ډرامو دپاره بیا باچا خان بابا او د هغه ملګرو سټیج ډرامې لیکلې چې دا خلک هغه خاکې وګوري او پوه شي چې ژوند څه دی، ازادي څه ده، غلامي څه ده، وسایل څنګه وي، د وسایل اخیستلو څنګه وي. نو په دې کتاب کې د اماراتو ادبي ټولنې دا کتاب چاپ کړی دی. په دې کې ټولې خاکې شته، خو د دې نه یوه واقعه چې باچا خان بابا مونځ کوي او د جومات نه راوځي، په دې کې د ده سره یو کس په منډه راوځي او د باچا خان بابا خپو ته پیزار ږدي. باچا خان بابا ورته وایي چې ته دا ولې کوې؟ دی ورته وایي چې ستاسو په خدمت کې ثواب دی. باچا خان بابا ورته خاندي وایي ورګه چې دا ثواب زه هم وګټم، ستا پیزار کم دی؟ هغه ورته وایي چې هغه. نو باچا خان بابا ځي او پیزار را اخلي او د ده خپو ته ږدي او بیا وله په اوږه لاس ږدي چې بچو بیا خدای پاک 2 لاسه ماله راکړي، 2 سترګې، 2 غوږونه دی تاله هم درکړي. زه چې څه کولی شم هغه ته هم کولی شي. که زه د قام دپاره ګرځم، دا قام پوهه کوم، د دې دپاره څه نه څه کوم، تاله هم پکار دی چې په دې قام باندې داسې ننګ وکړې. ته هم باچا خان یې، ته چاته پیزار مږده، خلک دې تا ته پیزار کېدي. نن سبا لیډران چې دي هغه په زنده‌باد او مرده‌باد
خوشحاليږي په ډیرو ګواړو خوشحاليږي په ډیر غټ بینر باندې خوشحاليږي په دې نه خوشحاليږي چې ستا په اوږه باندې لاس کېږي چې ته هم د سباني وخت باچا خان مخکې ځه ته به هم دا قام لیډ کې باچا خان بابا په خلک داسې ټریټ کول مخې ته ځو. باچا خان بابا دو خلکو له ډیر زیات عزت او احترام ورکړی دی. یو قصبګر هغه خلک وي چې زمونږ معاشره خو ته ډیر په کم نظر باندې ګوري خو دا معاشره بغیر د دغه خلکو نه نه چلیږي لکه یخته واړه کول انګري کول داسې نور بیزار ګنډل. باچا خان بابا دا قوم په دومره پسته لهجه کې پوهه کړی دی چې دا خلک ستاسو نه لر شول تاسو هیڅ کله ترقي نشئ کولی. بیا په دې تحریک کې باچا خان بابا قصبګرو خلکو له ډېرې غټې عهدې ورکړي دي. دا چې کله موږ زما ژوند او جدوجهد باندې خبرې کوو هغه کې به په تفصیل باندې وایو. خان بابا کمیونیکیشن سکیل یعنی د خبرو انداز دومره پوهو چې هغه به چېرته لاړ او که ډېره کلکه خبره به یې کوله هغه هم په خلکو باندې ډېره پسته لګېده. اوس د پښتنو سره کېناستل هغو ته دا خبر کول چې خپلې ښځې په کور مه کېنوئ دا ډېره غټه او درنه خبره ده خو هغه په داسې انداز باندې پوهه کول چې زنانه ذات چې دی دا زموږ د قام نیمه حصه ده. دې که موږ په کور کې کېنو دې ته تعلیم ورنکړو د دې حقوق موږ ونیسو موږ هېڅکله ترقي نشو کولی. بیا د هغو دومره خدمات دي د هغو لیکل د هغو جلسو ته راوتل په دغه ټولو باندې یو جدا کتاب لیکلی شي پښتنې ښځې او د قام خدمت. په دې باندې به یوه بله ویډیو راغو او په هغه ورځو کې د کمیونیکیشن خپله خبره د رسولو دپاره باچا خان بابا پښتون رساله شروع کړې وه. دا رساله ده دا اوس هم د باچا خان مرکز نه چاپ کیږي. په هغه وخت کې باچا خان بابا د قام ښځو ته خواست کړی چې مخې ته راشي او په دې کې لیکل وکړي خپل تجربې د خلکو سره شریکې کړي د خپلو حالاتو نه خلک خبر کړي او داسې دا خلک پوهه حاصله کړي. د باچا خان بابا یو قول دی وایي که تاسو د یو قام اصلاح کوئ تاسو لاړ شئ وګورئ چې هغو د خپلو ښځو سره چال چلن څنګه کوي. نن سبا د رسمونو رواجونو نه هر سړی تنګ دی. دا خلک هغې خلکو له هم په واده کې بلنه ورکوي چې ورته پته دی به دې واده له راځي او دلته به خفګان نغی جنګ به کوي په څه نه څه څیز به دی خفه کېږي دلته به لا مړی پروت وي او خلک به ګرځي د میلمنو دپاره به د خوراکونو انتظام کوي. باچا خان بابا په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې په 390 پیج کې لیکي چې په مرغز کې جلسه وه هر سړی پاڅېدو په جذباتو کې تقریرونه کوه چې زما نمبر راغی ما خلکو ته وی چې زه تاسو ته تقریر نه کوم ما تاسو له یو تجویز راوړی که ستاسو خوښ شو خو عمل به پې شروع کړو. باچا خان بابا وایي چې ما خلکو ته وی چې کله هم زموږ جلسې وي په هغه کلي کې به څوک نه ایسارېږي او به کوشش کوي چې شپې ده خپل ځای ته ځان ورسي که نشي رسېدی او په لاره شپه پرې راغله نو د یو خدایي خدمتګار کره به د 2 کسانو نه زیات میلمانه کېږئ نو بل د چا نه به دا تمه نه کوئ چې هغه به تاسو له اکسټرا څه پاخه کړي چې څه تیار وي هغه د یار وي هم هغه څیز به هغه ته پیش کېږي او دا به هغه په خوشحالۍ باندې قبلوي. باچا خان بابا خلکو ته وایي چې د چا کره لاړ شي اول خو کره چای مسکئ که بیا هغه یو نه پرېږدي نو هغه وخت کې وړې وړې پیالې وي د 2 پیالو نه به زیات چای نسکئ. کله چې جلسه ختمه شوه نو دا د باچا خان بابا د نیکه کلی و هغو له سخی حلال کړی او ډېره غټه میلمستیا او ډېره درنه ډوډۍ وله کړې وه. باچا خان بابا ورته وایي چې ما دې خلکو څه نه لوز اخیستی دی چې نه به چا له اکسټرا څه کوي غټه میلمستیا به کوي نه به ورته دومره ځان حلالوي یا ګډ بیسان چرګان او نه به د چا نه دا تمه کوي زه څنګه اوس درشم او دا روټۍ وخورم زما په خبرو کې بیا اثر نه پاتې کېږي او باچا خان بابا دغه روټۍ پرېږدي او مخې ته ځي دغه ډوډۍ وله نه قبلوي. باچا خان بابا بیا په خپل کتاب کې یا د هغه په ژوند کې داسې درنې روټۍ هغه نه قبلې کړي دي او نه یې چاله کړي دي او نه یې په چا منلي دي. نن سبا سیاستدانان یا زموږ عام خلک هغه وګورئ د هر سړي دسترخوان په فیسبوک پروت دی هر سړي ځان غر کو یا بل لا ډېر زیات کړاوونه کوي یا د بل نه تمه کوي داسې نه ده پکار. باچا خان بابا په خپل کتاب کې په صفحه نمبر 192 کې لیکي چې په هغې وخت کې به خلکو زراعت او تجارت ته ډېر بد کتل خلکو به ډېر په فخر سره وي چې پلان کې خان ته وګوره د خپل پټي پوله ورته نه ده معلوم ما به ورته وي چې دا خان نو خر دی چې نه خپل پوله پېژني او نه پټی. بیا مې په خپلو ځمکو کې کرونده شروع کړه د میوو باغونه مې نال کړل سبزیانې مې وکرلې او هغې له مې خپله منډایي شروع کړه هر سره به مې په خپله اخیستل او خرڅول خلکو به راپورې ټوقې ټقالې کولې چې د کلي خان د ځان نه پراچکه شروع کړی ولې په هغه وخت کې به پراچا یا هندو د اخیستلو خرڅولو کاروبار کوو. کله چې به فصل خر شو ما به پیسې
وګټلې خلک په میرا ټول کړل د چی پروګرام به موتو کو بیا به موتوي چې ما په دې کې دومره ګټه وکړه او داسې څه وخت بعد خلکو د کروندې سره شوق پیدا شو. باچا خان بابا په خپل کتاب کې مخکې لیکي صفحه نمبر 1584 ځوانان نوتی او په ثوابي مرغس کې احتجاج کو. احتجاج ته په پښتو کې پاټک وایي. احتجاج کوو زلاړم چې ماشومانانو چل سده وی چې دی د بهر نه سامان ناغوخته دی او دلته خرڅي پړه کې خوشاله شوم چې په خلکو کې دومره قامولي راغلی دا چې خلک وسواړي چې د دې سیز دی دلته خرڅي د بهر سیز دی ناراضي ولې د دینه زمون قام ته ګټه نه ده. ماته تاسو کو چې ولې وای چې زمون په خپل هر سره شته نو بیا د خلک د بهر نه ولې هر سره راوړي او دلته خرڅوي. دې ته ډیر سخت خوشاله شوم چې په قام کې ذهني او اخلاقی کار روان دی خلک ویږي. نو دا خبره ثابتوي چې باچا خان سیب سیاسي نو یو اخلاقی لیډر و. نن که زمون په سواد کې یو اخلاقی لیډر وي اوبه موږ د دې شلتالانو نالولو نه منع کړو. ولې چې د شلتالانو نه مخکې بدل ته غنم کېدل جوار به کېدل شوله به کېده ټماټر پیاز. نن هغه خلک را لګي د په پیسو اخلي هر سره پنجابي ته حواله کړي. زمون خپل منډي نشته ولې د هر سره پنجاب ته روان دي بنډي ته روان دي. موږ د ایکس نه یو خبر موږ له په اخر کې د کار یا لاک یا 2 لک روپۍ راکې او موږ 8 لک روپۍ په خوراک کې ولګو. باچا خان اخلاقی لیډر وو. نن سبا که تاسو وګورئ داسې اخلاقی لیډر چې د خپل قام روزنه وکي نشته. خپل خیال ساتئ. نورو ویډیوګانو لپاره زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو